د بخونکي او مهربان خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ پروګرام ورکې ملغلرې. درنو کتونکو ننني پروګرام ورکو ملغلرو کې ستاسو ملاقات یو داسې شخصیت سره کوم چې د هغې تعلق د شعر و ادب سره دی او په شعر و ادب کې یو خپل ځانګړتیا لري، خپل اسلوب لري، خپل انداز لري. دغه دروند میلمه زموږ سره چې دی هغه سراج الدین سراج صاحب دی چې بلها قلمي نسخې د هغې چاپ او ناچاپه یقینا پرتی دي او بیا هغې په خصوصي توګه په خپلو قطعاتو یا لنډیزو کې یو ډېر ښه نوم لري او یو ډېر ښه پیژنګلو لري. نن زموږ سره په دغه پروګرام کې زموږ د دغه ورکوټي پروګرام ډېر لوی میلمه دی. د ټول ناول سراج الدین سراج صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ورکو ملغلرو کې هرکلی په خیر رالی وایم. حبیب الله همدرد صاحب ستاسو مننه کوم، ډېره زیاته مننه. تشکر سراج الدین سراج صاحب. صبر راته وایي کتونکو ته اول په سر ستاسو یو دوه قطعې چې دی وړاندې کومه هغه دا چې یوه ښکاري ځواني تېره شوه بوډا شومه نرم خوراک سخت را باندې ولګي ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي. او بله یوه قطعه د سراج صاحب چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. څه به راته وایي خلک وایي سراج صاحب چې غزل ګران شي او یا وران شي نو قطعه ترې جوړه شي. تاسو هم بلها قطعې لیکلي آیا واقعي چې غزل وران شي قطعه ترې جوړه شي که نه د قطعې مضمون ځان دی؟ قطعه چې ده چې دا دوه شعرونه وي، دویمه مصره او څلورمه مصره هم قافیه یا اکثر اوله او دویمه او څلورمه هم قافیه بیا راځي، داسې هم خلک کوي. خو د قطعې خپل مضمون چې مضمون په دې دوو شعرونو کې پوره شي نو بیا د غزل ضرورت پاتې نه شي، یعنې هغه بیا مکمل شي نو قطعه شي. بیا قطعه شي. څومره قطعې مو تر اوسه لیکلي او لږې قطعې په دې پروګرام په دې شروع کې څنګه چې ما یو دوه ستاسو وړاندې کړې خپل یو څو قطعې موږ سره د کتونکو سره اول شریکې کوي بیا به په وړاندې نور ځو انشاءالله. ښه جي تاسو خو زما د کتابونو ذکر وکړو خو تفصیل درته زه دا وایم چې زما شپږ کتابه چاپ دي. د ټول نه آخري کتاب چې دی هغه تالیف دی د ولسي پانګه ټپه مې راغونډه کړې ده، د هغې نورې سلسلې به هم راځي. خو یو مې پکې د نثر کتاب چاپ کړی دی، په زړه مې څه خبرې وي د مضامینو په صورت کې مې هغه چاپ کړي دي ماشاءالله. او هغه هم 208 صفحې کتاب ملګرو خوښ کړی دی. زه خوشحاله یم چې هغه زیار مې بې ځایه نه دی تللی. د دې نه علاوه ما څلور شاعري کتابونه چاپ دي او پنځم کتاب زما ورسره روان دی ماشاءالله. نو 5 کتابه به شي ټول د شاعرۍ. په دې کې تقریبا نیمې قطعې او نیمې غزل او نظمونه په دې ټولو کتابونو کې داسې شوي ده. نو زما د قطعو تعداد تقریبا 1400 ماشاءالله 15 کتابونو کې رغېږي 1400 قطعې. کوم چې چاپ دي؟ نه دا یو ناچاپ او څلور چاپ کې ماشاءالله. په دې کې 1400 قطعې زما برابرېږي. زبردست. نو قطعې به زموږ کتونکو ته په شروع او نو څو قطعې به سره شریکې کړم ضرور. چې دا غرونه که د سرو شي د سیند کاڼي د یاقوتو. واه دا غرونه که د سرو شي د سیند کاڼي د یاقوتو خو بیا به هم حالت د غریبانو بدل نشي او چې دا غاصب نظام وي د بدلون تمه بسته چې څنګه 19 ده 19 به وي او 20 به. واه ډېر ښکلی ډېر ښه. او بله قطعه ده زما په قطعو کې لږ دغه ډېر زیات دی زور پکې دی خلک پې اکثر خفه کېږي هم خو لکه زما مجبوري ده زه چې څه په ذهن کې راشي چې یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کړي او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کو هم مو لوټ کړي او هم مو ځان ته په سلوټ کړي. ډېر ښکلی ډېر او د عقل شعور پوهې خاوندانو له سور اور دی. دا سیمه د بې حسه بې ضمیرو خلکو کور دی او چالاکو زورورو پکې ښه ایشونه وکړل د ژوند د تیرولو هنر دلته چل او زور دی. ډېر ښکلی. او چې باور یې راله مات که خپل مې نه دی چې باور پې لا کولی شم خپل دی. ډېر ښکلی. او زه د چین په کیتي بیتي څه پوهېږم چې د مور ژبه مې وایي نه کابل. ډېر ښکلی ډېر مننه ځي. او یا به مال ګټې او یا د خلکو زړونه یا به مال ګټې او یا د خلکو زړونه چې یو څیز ګټې په بل کې به تاوان خورې او شهادت به څنګه حاصل کړي چې مړ نه شي.
شپېلي نه وهلی کېږي چې ستوان خوري. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. او د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې او مو نه کړي اتفاق طرف ته هڅې او په هر حال کې درد زمونږه مقدر دی که د خی ډډې لولې او که د ګسې. ډېر ښکلی، ډېر یوه قطعه بله چې ارشاد چې دلته کې اوسېږي چالاکي چاپلوسي زده که چې دلته کې اوسېږي چالاکي چاپلوسي زده که او که امن سکون غواړي د خدای د چارو واوړه. واه واه، ډېر ښکلی او ما ووي چې یاري په شلتالو شوه ما نه پاتې او یار ووي چې راځئ نه شلتالان ځان سره را. واه واه واه، ډېر ښه. یوه قطعه بله چې ارشاد چې نظر یې کم وي خړ خړ ورته ښکاري او چې په غوږو دروند وي لږ لږ اورېده که او چې په کل واړه اعضاو باندې روغ وي او بیا هم نه پوهېږي ده سره به څه کوي. واه، ډېر ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. او بله قطعه ده چې هر څوک د غرض خبره پیژني هیڅ څوک د غرض خبره نه کوي او قام ته چې لا حق د زمانې نه دی څوک د دې مرض خبره نه کوي. واه، ډېر ښکلی، ډېر ښه. او لاړه ابۍ مړه شوه ته به یې وشلېده څوک دي چې پښتون له به شمله ګټي او اوس د پښتونوالي دور تللی دی خلک د پښتو په نوم پیسه ګټي. واه، ډېر ښه. او اوس به در سره څو نور څه شریک کړمه. نه نور څه خو به لږ وروسته د هغې وجه دا ده چې چونکې موږ د قطعې دا خبره وشوه د مارغه بچی چې چرګه پیدا لوی د مارغه بچی چې چرګه پیدا لوی کړي په فطرت کې الوت شي په فطرت کې الوت وي په هوا شي او چې پښتون د ملا لاس کې تربیه شي د خپل پلار په لاره نه ځي د ملا شي. واه او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نری نری خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه چې سوتل نه یم چې بیا به وشم. واه، ډېر ښه. او چېرته چې انصاف مینه یووالی وي هلته په یو بل د خلکو زړه سوځي او دلته کې د ظلم تنور ګرم دی ځکه خو د وچ سره لامده سوځي. واه، ډېر ښه. او ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو عجیبه غوندې عمل را سره وشو او د ټول عمر کړاوونه مې سین یوړل د شیطان په شانې چل سره وشو. او شپېته کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی د ژوند تودو سړو را باندې ډېر څه زده کړي په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم دی او شپېته کاله ژوند وړه خبره نه ده چې مې تېر که د لیوانو په ځنګل کې او معجزه ده نه لامل نه لیونی شوم او څوک به واوسي په داسې چاپېرچل کې. واه، ډېر ښه سیراج صاحب. ستاسو دغه قطعې یقینا چې د هغه فطري ښکلا په دې کې موجوده ده ستاسو هغه خپل ځانګړي اسلوب ته پړه ږدي. سیراج صاحب څه ګڼې په هره ژبه کې د شاعر ادیب یو کردار ډېر اړین وي په پښتنه ژبه کې یا په پښتو ژبه کې د پښتون ادیب شاعر کردار ته په کوم نظر ګورئ؟ یاره جي زه په هغه وخت کې ډېر زیات خفه شم که نه چې څوک څه وایي که نه او بیا زه د هغې متضاد عمل د هغه وینم که نه زما د هغه سړي نه ډډه تور شي چې لکه دی وایي څه په دې خپل شعرونو کې او دی کوي څه دغه وخت کې زه ډېر خفه شم. زه د هر هغه شاعر ادیب قدر کوم چې دی څه وایي هغه کوي دا زما یو دغه دی. زه وایم چې دا کیدی شي چې راپاڅې رب دې بچ کړي که د لوړ او دنګ کمره راګزار شي او دوباره د ودرېدو امکان دې نشته چې د خلکو د نظره راګزار شي. او د قام مشر او لارښود به ځان ته وایي په ولس به د علم په شانې دروند وي خو حقیقت چې معلوم کې د نږدې نه دا بدبخته به په دواړو سترګو ړوند نو داسې خلک مې خفه کوي جي. یعنې زموږ مقصد دا و چې د هرې ژبې د ودې لپاره د شاعر کردار ضروري وي او یقینا چې ستاسو خبره په قول او فعل کې تضاد وي د کوم سړي نو هغه په خبره کې اثر هم نه وي څنګه چې تاسو وړاندې خبره وکړه د نظم او نثر د هرې ژبې لپاره دواړه ډېر ضروري وي تقریبا. نو په نثر چې تاسو کوم کتاب لیکلی هغه د څه حوالې سره دی په هغې کې آیا افسانې وغیره دي که څه مضامین دي که څنګه؟ هغه داسې خبرې چې کمې خبرې زما په ژوند کې مشاهده شوي دي که نه هغه خبرې ټولې ما
بلکې زه به دا ووایم چې زما شاعري چې کومه ده که نه کومه چې خلکو ته مخامخ ده د دغه شاعرۍ تشریح ده زما دغه نثر لکه کمې خبرې چې ما په شاعرۍ کې کړي دي اوما خبرې په نثر کې ما کړي دي د دې وطن دا نظام مې غندلی دی د دې رهبر دا بېحیثي مې غندلې ده د دې سماج د دې خپل پښتون ولسو یا د دې من حیث القوم د دې خلکو امن پې رویې چې دي هغه ما منشن کړي دي په دې خپل نثر کې ومه په شاعرۍ کې ومه او په دې سماج کې چې څومره دغه دی هغه ناهمواري ده که نه اړی ګړی دی هغه ټولو ته زما فکر دی او په ډېر دغه کې مې بیان کړي دي او په دې خلکو باندې مې نیوکه کړې ده چې تاسو که داسې شوئ نه داسې به شئ او که داسې کوئ نه داسې انجام ته ورسئ لکه زه یم چې موږ له د تاریخ نه عبرت اخیسته پکار دي چې موږ سره زموږ د پسماندګۍ وجوهات موږ له معلومول پکار دي د هغې په رڼا کې زموږ له د خپل مستقبل تعین کول پکار ډېر زبردست همدغه د ژوند اصل مرام اصل مقصد دی څنګه چې تاسو خبره وکړه من حیث القوم د پښتنو یا د پښتون قوم څه ګڼئ دومره کتابونه م ولیکل دومره ستړې م پښتو له کړې پښتنو څومره مینه درکړې دغې باندې به څه وایې چې آیا چېرته خفه شوي خو نه یې چې ما تاسې کم قوم له دا شاعري وکړه زه د جهان یعنې خوش قسمته سړی ځان ګڼم ماشاءالله چې زه اول د محکمه تعلیم سره وابسته وم او زما به د استادانو او بچو سره واسطه وه صرف او په هغې کې ما ته ډېره مینه میلاو شوې وه خو چې زه شاعرۍ ته رالم د ریټایرمنټ ته نږدې ورځو کې او زما شاعري خلکو وکته نو زما په لکاو نه چې زه یم چې په کروڑونو کې به زما پیژنګلو زیاته شوي او په دې باندې زه فخر کوم زه یم زما یو شعر دی زه یم دا د رب مهرباني نه ده نو څه دي دا د رب مهرباني نه ده نو څه دي چې په تېر عمر د خلکو د زړه سر شو او شاګردان مې د ټول عمر اساسه ده چې بوډا شوم د لفظونو جادوګر خو همدرد صاحب په دې کې به تاسو زه یو خبره وکړم چې د دومره عزت راکولو باوجودو اکثر خلک پراوډ کیږي قسم دی زه لاک شکر ادا کوم د رب چې لکه څومره ماله مینه خلک راکوي که نه زه یم ربه دا ستا مهرباني ده ستا دا د خلکو زړونه په قبضه کې دي دا تا د خلکو ته په زړه کې غورځول چې زما د شاعرۍ په وجه باندې زما سره مینه کوي نو زه هېڅ هم نه یم زه یم ځان ته به په څه سبب غاویره شم څه یم خو د خاورو یو پنډوکی یم او دلته لږو ورځو له راغلی یم څه اوبه څه غوښه څه هډوکی ماشاءالله ماشاءالله یقینا سیراج صاحب سراج الدین سیراج صاحب ستاسو مینوال هغه په زرګونو کې نه په لکونو کې نه بلکې په میلیونو کې دي او الله یو لره الله مو ژوند چې دی دا به ووایو چې الله مو راته ژوندي لره کور مو ودان که لږ راته ووایې چې څنګه موږ دا وړاندې خبره وکړه چې په شاعرۍ کې مختلف اصناف دي که نه نو د دې قطعو نه خو داسې معلومیږي چې تاسو قطعه ډېره خوښئ خو نه څه به راته وایې چې کم اصنافو باندې م قلم ګرځولی او کم صنف داسې دی چې هغه له ډېر خوند درکوي نو قطعه خو ظاهره ده چې په قطعه باندې خو ما علي خیل دریاب صاحب د ملکنډ پوهنتون د پښتو څانګې چیرمین دی هغه ما له شهنشاه قطعه خطاب راکړی ماشاءالله روغاني صاحب له د بابای قطعه خطاب میلاو شوی ما ته د شهنشاه خطاب میلاو شو روغاني صاحب پې ډېر خوشحاله شوی هغه ورځ ما هغه د کوره پورې وړ ما ته وایي ستا په دې اعزاز باندې ډېر خوشحاله شوم د علي خیل دریاب صاحب هم شکریه ادا کوم یو مستند سړی دی د یو محکمې سره د سرکار په نوکرۍ دی د پښتو ژبې سره وابسته دی نو د هغه د لاسه دا خطاب زما دپاره د ډېر غټ اعزاز نه لکه څه کم نه دی زه ډېره شکریه د هغوی هم ادا کوم او په قطعه باندې واقعي چې هغوی زما پیژنګلو په قطعه کېږي خو ما د ټولو سره انصاف کړی دی ما نظم هم لیکلی دی ما غزل هم لیکلی دی او دا د لکه زما نیم کتاب زما په غزلونو او په نظمونو مشتمل دی نیم کتاب په قطعه باندې مشتمل دی نو زه په ما باندې خپله شاعري چې دا هغه لکه هر یو شعر په ما باندې خوږ لګي بلکې ما ته چې څوک اکثر ووایي چې ته ما ته شعر ووایې نو زه انتخاب نشم کولی چې زه کوم یو یم په ما ټول ګران دي لکه څنګه چې یو سړی دا نشي ویلی چې په دې زامنو کې څوک دې تپوس وکړي په چا ډېر مینې نه هغه کنفیوز شي دا هم د سړي تخلیقي او د بچو په ځای نو زما قطعه هم خوښه ده زما غزل هم خوښه دی او زما نظم هم څه به راته وایي سیراج صاحب یقینا چې شاعري ابتدا چې کیږي نو ضرور د شاعر یا د یو لیکوال نه انسان متاثره وي څه ګڼئ په تیره کې یعنې تیر وخت چې زموږ د پښتو او اوسنی وخت چې دی په دې کې داسې کم لیکوال دي چې تاسو ته متاثره یي یا ستاسو خوښ دي یاره جي هر څوک چې ښه شعر لیکي که نه
او ما دا وړاندې خبره وکړه چې د هغه په قول و فعل کې تضاد نه وي که نه نو په ما باندې بیا ډېر خوږ لګي صرف شعر چې ولیکي او هغه شعر یې د دغه د کمال چې یاره دا دی به کې د ضمیر خبره کوي د لکه د اعلی کردار خبره کوي او هلته د هغه په کردار کې هغه نه ښکاري بیا ماله خندا راځي چې لکه دا دی څه وایي او وایي کوي څه دغه ځای کې ما زه کنفیوز شوم نو زه تاسو ته وایم چې زه غزل چې دی غزل زما هم ډېر خوښ دی او ما ډېرې غزلې هم لیکلي دي خو زما زیاتې غزلې چې زه یو شعر رومان ولیکم دویم شعر کې زه معاشرتي ستونزې ته ډېره ښکلې خبره پکار هم داسې ځکه دا زما په نظر کې د معاشرتي ستونزې یا زموږ سره چې کوم دغه کېږي زیاتې کېږي د دغه زیاتي غندنه چې دی نه بیا زه کوم او دا د شاعر د وخت د لیکوال فرض هم دی چې داسې نکاتو ته او داسې پوینټونو ته فکر وکړي د دې نه وړاندې چې ستاسو نه یو کلام واورو لږ تاسو تر اوسه چې کوم کتابونه چاپ شوي زموږ کتونکو ته د هغې نومونه ضرور ووایئ هغه ملګري چې د ادب طالب علمانې او د ادب سره مینه لري باید هغې د دې نه ګټه ترلاسه کړي ډېرو نومونه د کتابونو ډېرو ملګرو ته خو پته ده زما د کتابونو نومونه ورته معلوم دي دغه خو زه لږ وضاحت کوم چې زه شاعرۍ ته لکه ما مشاهده او زما دا شاعرو لتله دا زما د شورو نه او د بچپن نه و خو چې زه کله د ریټایرمنټ مرحلې ته نږدې شوم لکه په 2012 په آخري میاشت کې ما شاعري شروع کړه نو په 15 کې زما اولنی کتاب راغی پهې په پرهر په 14 کې زما ریټایرمنټ شو په 15 کې زما پهې په پرهر وړاندې کتاب بیا په 2014 کې زما دویم کتاب داغونه مې خالونه کړ مارکیټ ته راغی هغه هم د شاعرۍ و دریم کتاب بیا په 18 کې د شعور انګازې ما چاپ کړو دا نوم ما هم په خپله ټول نومونه ما په ښکلي نومونه دي ماشاءالله د شعور انګازې هغه هم دغه 208 صفحې دی او هغه هم څه نیمې قطعې دي او نیمې غزلې او نظمونه دي په 18 کې بیا ما د نثر دا کتاب ولیکو هغه هم 208 صفحې دی او هغه نثر دی تقریبا 40 مضامین دي پکې او بیا په 2019 کې زما بل کتاب راغی چې هغې ته جړه په ترنم کې هغه هم شاعري ده ډېر ښکلی نوم دی جړه په ترنم کې او بیا په آخره کې بیا ما د 3 کالو محنت کړی نو په 3 کاله کې ما ډېرې ټپې راغونډې کړې وې ولسي ټپې او ما د خلکو ټپې کتلې وې نو هغه په عنواناتي بنیاد باندې نه وې نو ما د هغې وله کړۍ چاپ کړه 9000 ټپې ما د جانان په موضوع باندې چاپ کړې 9000 او دا زما د اوله برخه ده او انشاءالله چې زما دویمه برخه په دې لږو ورځو کې که خیر هغه به مارکیټ ته راځي هغه به په بدني یعنې په هغې هم کار روان دی نه شوی دی هغه مکمل دی خو زما دغه دی چې مسایل دي ټول کتابونه په ځای نشم چاپ کولی نه په 2021 کې به زما دا بل کتاب راشي دویمه حصه او 22 کې او 21 تیر شو نو دا به په دویمه حصه چې راشي نو دا به په بدني حصو باندې او بیا د دې سلسلې 4 کړۍ نورې دي دغه ورسره هم روانې دي او ورسره زما د شاعرۍ کتاب هم تیار دی د دې نه علاوه ما افسانې هم لیکلي دي زبردست هغې له به په خپل نمبر باندې ځای ورکوم ما ولسي شاعري هم راغونډه کړې ده د سواد د شاعرانو ماشاءالله دغه به هم چاپ کوم دغه ډېره غټه خبره د ولسي شاعري زموږ چې ده نه تقریبا په ورکېدو ده او داسې خلک ضرور پکار دي چې ولسي شاعري له دوام ورکړي په څه کسانو باندې خاکي هم لیکلي دي په یو 15-20 کسانو باندې مې خاکي لیکلي دي ماشاءالله هغوی د دغه ژوند حالات او د هغو هغه ښه پازیټیو دغه چې کم خلکو نه زه متاثر هم په هغه خلکو باندې زبردسته خبره ده دغه به هم په کتابي شکل کې چاپ کوم نو زما خیال دی چې زما ټوټل کتابونه 6 چاپ دي او تقریبا 9 کتابونه زما پینډینګ دي او دا پلانینګ کې دي دا چې چاپ کېږي نو 15 کتابونه به دي ماشاءالله الله دې وکړي چې دغه کتابونه راشي او زموږ چې څومره د ادب مینوال دي د ادب طالب علمان دي هغه ته ګټه ترلاسه کړي په وروستۍ کې به د یو کلام اورو غزل قطعې هم کتونکو ډېرې واورېدې یو غزل به اورو د هغې نه پس به چې دی بیا پروګرام ختمو نو یو غزل ضرور زموږ کتونکو ته واوروئ نو زه به ته یو غزل واورم رومان به ته ولې ارشاد خلک ما ته وایي دی رومان کم کوي که نه نو روماني غزل دی دا به سره شریک کړم ضرور چې راموسکی چې شي د شونډو په سرونو ماله مالګې دوړوي په پرهرونو ډېر ښه راموسکی چې شي د شونډو په سرونو ماله مالګې دوړوي په پرهرونو او ته د ژوند د رنګینو خوندونه اخله زه بلد یم د آهونو د دردونو څه ښکلی ته د ژوند د رنګینو
خوندونه خوندونه اخله، اخله زه زه بلد بلد یم یم د آهونو د دردونو ډېر ښکلی. او زړه مې ستا د قدمونو لاندې دل شي. هی هی زړه مې ستا د قدمونو لاندې دل شي، داسې مه ګرځه د پنجو په سرونو. هی هی ډېر ښکلی، زبردست. مننه جي. زړه مې ستا د قدمونو لاندې دل شي، داسې مه ګرځه د پنجو په سرونو. او ټوله شپه دې د فکرونو په ټال زانګم، هی هی کله کوز شم کله خېجم په غرونو. هی هی ډېر ښکلی. او ته نازکه یې په سوري سوري ګرځه، سیراج پرېږده چې سوځېږي په ورونو. هی هی ته نازکه یې په سوري سوري په سوري سوري ګرځه، سیراج پرېږده چې سوځېږي چې سوځېږي په ورونو. ډېره مننه سراج الدین سراج صاحب چې په دغه دومره مصروفه وخت کې موږ له دغه وخت راکړو. ستاسو مننه کوم. آباد اوسئ. جی کتونکو دا ډېر ښه لیکوال، ډېر دروند لیکوال د سوات سیمې سراج الدین سراج صاحب چې د هغې دغه خبرې هم تاسو واورېدې، د هغې کلامونه هم تاسو واورېدو. یقینا چې تاسو په ډېر خوند واخلئ او هغه څوک چې د ادب طالب علمان وي، د ادب سره د هغې اړه وي، یقینا دغه پروګرام به د هغې دپاره یو لوی ګټور پروګرام ثابت شي. هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله هم درته ورکوي اجازت. د ملتیا مو مننه کوم. د لوی الله په امان. مننه.